السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته رګ او روغ یاست. ملګرو نن د ډېرې یوه زبردست او خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو چې ویډیو درته پیل کړم ما دې نه مخکې تاسو نه په خورا درنه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک وکړئ. ملګرو نن طریقه د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو چې فیسبوک باندې تصویر ځان ته ولګوو، یعنې غونډه فیسبوک صفحه مو په تصویر باندې جوړه شي. ملګرو داسې غونډه کور فیسبوک غونډه صفحه ملګرو تصویري شي. تاسو ته دې لپاره یو اپلیکیشن پکار ده چې تاسو دا اپلیکیشن ځان ته را ډاونلوډ کړئ. ملګرو دغه اپلیکیشن دی، تاسو ته یې په سکرین باندې نوم ښکاري ډیزاینر ټولز په نامه دا اپلیکیشن ملګرو تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې شته ملګرو، چې پلی سټور څخه مو را ډاونلوډ کړو ملګرو بیا به تاسو راشئ دغې اپلیکیشن ته. دا اپلیکیشن به ملګرو تاسو څنګه کړئ، دا اپلیکیشن به ملګرو تاسو را خلاص کړئ. چې دا اپلیکیشن ملګرو را خلاص کړه تاسو به راشئ ملګرو په دغه ځای کې به ځان ته د تصویر انتخاب کړئ چې کوم تصویر ورکوئ. ډایرکټ ګالرۍ ته ځي ملګرو، ګورئ زه ورته یو تصویر انتخابوم. تاسو ګورئ ګالرۍ ته ځي، ګالرۍ نه به یو تصویر ورته انتخاب کړئ ملګرو. تصویر هم چې ورته انتخاب کړئ را به شي، بیا په دغه کې همدا تصویر ورته ورکړئ ملګرو. دا مو ورکړو ملګرو تاسو به هسې چل وکړئ چې دغه به آن کړئ. دا مو چان کړو ملګرو. تاسو کولی شئ دغلته ته ملګرو سایز یې کم کړئ، زیات یې کړئ، څومره ښکاره کوئ ملګرو. ګورئ تاسو ګورئ سایز کموي او زیاتوي کې په دې کې ملګرو. دا سایز هم چې زیات کړئ تاسو به راشئ خپل فیسبوک صفحې ته. اوس تاسو ګورئ ملګرو فیسبوک صفحه ملګرو فیسبوک به را خلاص کړئ. تاسو ګورئ چې زموږ د فیسبوک صفحه باندې د تصویر ولګېد ملګرو، تاسو ته ښکاري. په دغه طریقه باندې تاسو هر رقم ښایسته ښایسته تصویران په لګولی شئ ملګرو. ما دا په ولګوم ملګرو، تاسو هر رقم خپل تصویران هر رقم ښایسته ښایسته تصویران تاسو کولی شئ چې په دې صفحه باندې ځان ته څنګه کړئ ولګوئ ملګرو. او دغسې ښایسته ښایسته تصویران ملګرو نور هر رقم تصویران تاسو په لګولی شئ. تاسو ته په دغسې فیسبوک صفحه وښیي ملګرو. که ویډیو مو خوښ شوي او چل مو زده کړی وي نو تاسو نه بخوا را درنه هیله کېږي چې زما چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان او په آل باندې کلیک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.